19مه برخه. زده کړه د بریا کلي ده چې په وسیله یې کولی شئ علم، تجربه او اخلاق ترلاسه کړئ او موخه د دې هستۍ د پیژندلو، پرمختګ او ترقۍ د سیده لارې ټاکل باید وي. خو نننی د زده کړې سیستم داسې نه دی طرحه شوی چې تاسو ته ریښتینې بریا درکړي، بلکې تاسو ته یوازې دا احساس درکوي چې ورځ تر بلې پوهیږئ، خو په حقیقت کې ستاسو لرلید د ریښتیا اړوند بیخي کوچنی کوي. ځکه د ټولنې د کنټرول یو تر ټولو ګټوره لاره دا ده چې له هغوی د آزاد فکر کولو ځواک واخلئ او ورته اجازه ورنکئ چې له محدودې بهر فکر وکړي. نو د زده کړې سیستم د پیسهداره خلکو او پرنفوذه خلکو لخوا رامنځته شوی دی چې په واسطه یې نور خلک خپل نوکران کړی شي او د هغوی په واسطه خپل کورونه او فابریکې ښکلې او ویې ساتي. د همدې امله یې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي چې بې فکره کارکوونکي چې دوی پورې تړلي وي رامنځته کړي، نه هغه افراد چې خپلواکه فکر ولري. که دا دوه شیانو ته ناست اوسئ او ووایاست کوم څه چې موږ غواړو د داسې لار پیدا کول دي چې د هغې په واسطه د ځوانانو لیدلوری خپلو هیلو ته په کتو بدل کړی شو، داسې چې څومره هم ځوانیږي او رسیږي نو په پوره شکل د هغه لیدلوري ریښتینې پیروان شي چې موږ یې غواړو. شاید یو سړی ووایي ښه کیدای شي داسې نه وي، خو پوهیږئ اصلي خبره څه ده. کوم کار چې موږ یې کوو د داسې سیستم درلودل دي چې له امله یې ماشومان له 4 یا 15 کلنۍ نه لږ تر لږه اونۍ کې د 15 ورځو لپاره د هغوی له کورنۍ لرې کوو او د هغوی افکار تر 12 یا 13 کالو کنټرول کوو. دا اوس ایدئاله خبره ده، ښه نو دا هغه څه دي چې روان دي او ورته د زده کړې سیستم وایي، دا د مغزو مینځل دي. نورو برخو کې مو زده کړه چې د ټولنې د کنټرول اغیزمنه تګلاره دا ده چې د خلکو افکار په کنټرول کې ولرو. اوس ستاسو په آن د افکارو د کنټرول اغیزمنه تګلاره څه ده؟ دا ده چې تاسو یو چاته دا حس انتقال کړئ چې گویا هغه هره ورځ د وخت په تیریدو سره هوښیاریږي او هغه باریک فکره کړئ او د فکر کولو ځواک ورنه واخلئ. دا هغه څه دي چې د زده کړې سیستم یې کوي. په حقیقت کې د زده کړې سیستم اوږدمهاله لومه ده چې په واسطه یې خلک له کوچنیوالي تر لویوالي د ځینو تګلارو په واسطه چې د ممتازو ډلو لخوا جوړ شوي ماغزه یې وینځل کیږي. ښه نو دا له مخه جوړ شوې تګلاره کومه یوه ده؟ یوه تګلاره د وخت او انرژۍ مصرف په رفتاري شکل دی، نه په تدریسي شکل. رفتاري شکل یعنې د قوانینو، یادښتونو او مجازاتو نه ګټه اخیستل، د دې په موخه چې افکار، احساسات او د یو چا اخلاق عمدن تاسو بدل کړئ. په ښوونځي کې له حده ډېر قوانین اړین نه دي، بلکې ډېر د دې لپاره دي چې زده کوونکي د کمزورۍ او غصې احساس وکړي. Debt is control. So let's get young people. پورونه کنټرول کیږي، نو راځئ چې ځوانان تر ستوني قرض کې ښخ کړو، ښه ډېر پورونه، تر څو پاتې عمر یې په خلاصولو کې تیر کړي. یوازې د دې لپاره دا برنامې جوړیږي چې موږ د سیستم لخوا کنټرول شو. دا عالی لیست دی، دا هغه څه دي چې تاسو یې مکتب او مدرسو کې زده کوئ. رښتیا د مقاوماتو لخوا راځي. هغوی ته هوښیاري یعنې د حفظ کولو او تکرار کولو د ځواک درلودل مهم دي. حفظ او کره تکرار ستاسو د هڅو پایله ده. که قوانین ونه منئ نو مجازات کوي مو. مطابقت د فکري او ټولنیز اړخه. H.L. منکن وایي د زده کړې د سیستم موخه اصلا روښانه فکر نه دی، بلکې د افرادو د پوهې د سطحې ښکته کول د امن په حد کې دي، تر څو ښاریان اختلافات او اصلاحاتو نه تیر شوي واوسي. یوه مطالعه په ورجینیا کې د ویلیام او ماری کالج کې شوې، په هغې کې د هغه خلکو چې ښوونځي ته تلل شخصیتي بدلونونه بررسي کړي. پایله یې دا وه چې د هغوی په خلاقیت کې لوی بدلون راغلی دی او له لاندې ستونزو سره مخ وه. په عاطفي بیان کې کمزوري، لږه انرژي، لږ خبرې کوونکي، کمزوره شفاهي بیان، کمه طبیعي شوخي، کمزوري د تخیل ځواک کې، لږ غیر متعارف توب، کم شور او خوځښت، د ادراک کمزوری ځواک، کمزوري د نامربوطه شیانو په یو کولو کې، د ټولنې سره کمزوري اړیکې او د مسایلو بررسي له مختلفو زاویو کې مشکل.
دا هغه څه وه چې ښوونځي او مدرسو ته تلونکو کې پیدا شوي وه او دا هغه خلک دي چې سیستم سره وصلیږي. اوس هغوی غواړي داسې سیستم رامنځته کړي چې پکې ماشومان خپل پاتې عمر د مکتب د دورې په پور خلاصولو کې تیر کړي. اوس زما وړاندیز او زما پوښتنه، دا کار د څه لپاره کوئ؟ ولې غواړئ دې سیستم سره وصل شئ او هغوی ته ولې اجازه ورکوئ چې تاسو ته ووایي د څه په اړه څنګه فکر وکئ؟ د زده کړې سیستم ساعتونه او درسي کتابونه همداسې تنظیم کوي چې تر ممکنه حده ټوټه ټوټه او ګډوډ وسي، داسې چې ټول مسایل نامربوطه شکل سره تړلي وي. نو د همدې لپاره زده کوونکي هره برخه بیله حفظ کوي تر څو خپله کورنۍ دنده ترسره کړي، خو دا ټوټه ټوټه برخې یې هیڅکله ذهن کې یو روښانه انځور نشي پیدا کولی تر څو په موضوع باندې په رښتیني شکل پوه اوسي او له دې نظر یې په اصلي شکل استفاده کړې وي. نو د همدې لپاره زده کوونکي د کارونو په ترسره کولو کې یوازې هغه ډول چلند کوي چې ورته ورزده شوي وي، همدا یې مهارت وي او دوی د بهتره لارې ځواک ته له لاسرسي محروم کیږي او په دې شکل هغوی د پروګرام شوو روباټونو په څیر کیږي چې پرته له کومې پوښتنې خپل کار ترسره کوي. ولې موږ زده کوونکي تفکر نشو کولی؟ ولې استدلال نشو کولی؟ ولې د نړۍ سراسر کې د ازموینې پایله اکثرا بده ده؟ زه شخصا د امتحان خلاف یم، خو آن خپله د جوړ شوي سیستم میټریکس یې هم ناکامه ده. کله چې د امریکا د زده کړې سیستم کې ستړیا تاسو ووینئ، د زده کوونکو ستړیا ته وګورئ. په هغه څیرې چې هغوی ښوونځي او مدرسو ته ځي وګورئ. او زه یې شاهد یم، ما د امریکا په سراسر کې پوهنتونونو کې درس ورکړی. د هغوی څیرو او ستړیا ته وګورئ. لومړی دلیل دا دی چې هغوی فکر کوي ولې دا شیان وایم، څه په کاریږي، څنګه ترې ګټه واخلم. هغوی چې هوښیار دي هماغه ابتدا کې ورته پام کیږي، لکه بیل ګیټس. هغه هیڅکله د پوهنتون نه فارغ نشو ځکه پوهنتون یې پرېښود. لوی خلک همدا کار کوي. سټیف جایس له پوهنتون ووت. ټول میلیاردرانو پوهنتون پرېښود ځکه له اول نه پوه شو چې زه پیسې پیدا کول غواړم او دا یې لار نه ده. نو که تاسو پوهنتون ته ځئ چې راتلونکي کې ښه معاش ولرئ، نو وخت مو ضایع کوئ. آن همدا اوس هم ځینې لوی مدیریان تاسو هڅوي چې خپل پوهنتون امریکا کې پرېږدئ. د محصلینو هڅونه چې پوهنتون پرېږدي د لاسرسي پخوانۍ منابع، ځکه ډیری هغه شیان چې دا محصلین پوهنتون کې زده کوي عمل کې د ګټې اخیستنې وړ نه دي. هیڅ ډول حرفه زده کړه نه ورکوي. دا حقیقت دی. ځواکمن استدلال شته چې نن د پوهنتونونو درسي مواد منسوخ او له کار لوېدلي دي. الفرید نورت واینهد د 19 او 20 پیړۍ ستر ریاضي پوه وایي یوازینی او مهم ډول د ریاضي په نوې نړۍ کې احصایه ده او موږ ته ښوونځي کې دا نه ښودل کیږي، خو د مکتب یو زده کوونکی کولی شي چې د دې کار ماسټر شي. دا سخت مضمون نه دی. احصایه ډیر هغه شیان چې زموږ په اطراف کې دي تعیین کوي. تل له احصایي کار اخیستل کیږي خو زده کوونکو ته نه ښودل کیږي، مګر دا چې خپله زده کوونکي ورته شخصي کورس ونیسي. کیدای شي ډیر لږ راته پوهنتون یا مکتب او مدرسه کې وښایي، ولې هندسه او الجبر زده کوئ. ټولګي کې ناست دي، حیرانه دي چې دا څه معنا لري. ولې باید دا زده کړو؟ ولې باید پوه شو چې 2x جمع 3x مساوي څو کیږي؟ راته مهمه نه ده ځکه هیڅ اساسي معنا د دې ټولو لپاره نشته. هیڅ رښتینې فلسفه د دې شیانو شاته پرته نه ده. که چیرته تیر ته لاړ شئ د هر شي یوه معنا وه. غواړم درته مثال درکم. موږ ورته انساني هنر او فنون وایو. هر هغه څوک چې د هنر لیسانس ولري که ورنه پوښتنه وکړئ چې دا څنګه هنر دی چې پکې لیسانس لرئ، ځواب اخیستل شوی دی. ځواب یې نشي درکولی. هغوی آن نه پوهیږي چې هنر یا فن له یوې کلمې اخیستل شوی چې معنا یې وسیله ده. مجهز او تجهیزات هم له دې مصدر اخیستل شوي دي. ارتمیک د حساب علم هم له دې مصدر اخیستل شوی. د حساب علم هغه وسیله ده چې کولی شو پرې حساب وکړو. نو انساني فنون خلاصونکي وسایل دي، هغه وسایل دي چې ستاسو ماغزه له ذاتي تعصب خلاصوي. اوس انساني هنر د خدماتي هنر نه جلا و. حرفوي زده کړې وي. دا چې پوهنتون ته تللی یو کار مو د کسب په توګه زده کوه چې څنګه یې ترسره کوئ. دا حرفوي زده کړې وي ځکه دا مو زده کول او په واسطه مو معاش اخیسته. دا هغه څه دي چې اوس پوهنتونونه ورباندې غربي هیوادونو کې تمرکز لري.
پوهنتون نور د رښتیا موندنې ځای نه دی بلکې داسې ځای دی چې خلک یې پیسو پیدا کولو لپاره وایي او څوک چې ډیری پیسې لري ډیری دوکه کوي نو د همدې امله یې تقلب او دوکه ښوونځیو او مدرسو کې رواج کړي دا یوه لویه ستونزه ده. بله تګلاره دا ده چې د زده کوونکو مغز کې یو انځور جوړ کړي دا چې ژوند لپاره یوازې یوه لار لري داسې لار چې تاسو مجبوره کوي یو خاص فکر پلي کوي او تاسو ته وایي مدرسې او مکتب ته لاړ ډیپلوم ترلاسه کوئ ماسټري وکئ او ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کوئ دا ټول کارونه وکړئ که نه په ژوند کې به بریالي نه شئ. ولې دا منل شوې خبره ده چې مکتب ته لاړ شئ او بیا باید پوهنتون ووایئ او باید پوهنتون ته لاړ شئ باید دا کار وکئ او ته چانس لري پوهنتون ته لاړ شي خو نه ځي او ته لیونی زه در سره خبرې نه کوم نور د پلار نه یم داسې نورې خبرې سمه ده. زه د ځوانانو او محصلینو دا شکایتونه په لندن کې وینم هغوی د پوهنتون د فیس له لوړېدو شکایت کوي ځکه دا ځوانان پوروړي کوي تر څو د ژوند په پیل کې تر کنټرول لاندې وي او زه وینم چې ځوانان په دې برخه کې شکایت لري کوم چې ډیره ښه خبره ده خو بیا ولې دا لودګان پوهنتون ته ځي. یوازینۍ لار چې تاسو بدلون راوستلی شئ همدا ده چې پوهنتون ته تلل بند کړئ د دې سیستم غړي نه شئ. بیا وایي که پوهنتون ته لاړ نشم ښه دنده به راته پیدا نشي. زه وینم چې فارغ شوي محصلین اوس هم په ځایونو کې په کارتونونو باندې د کارتونونو په ډکولو مصروف دي. بېشکه تاسو دا خلاقیت لرئ چې یو ښکلی ژوند درته جوړ کړئ پرته له دې چې د ساسج دې ماشین کې ټوټه ټوټه شئ. راځئ موږ یې کولی شو موږ دې خونړي سیستم ته اړتیا نه لرو. بله تګلاره په دې درسي کتابونو کې په حقیقت کې لاسوهنه ده تر څو د نړۍ غلط انځور د خلکو په مغزو کې ځای پر ځای کړي. تر ټولو بدتره یې د ساینس او تاریخ کتابونه دي ځکه هغه د متوسط مغزو لپاره له حده ډیر ساده شوي دي او د ځانګړو کمیټو په واسطه په سیاسي اجنډاو کې ځای په ځای شوي. نو اصلي انځور چې باید د محصل مغز ته ورکول شي په کمه اندازه کروي ځکه هغوی قصداً غواړي چې محصلین هغه عقاید وساري چې سیستم لخوا یې ملاتړ کیږي. ټول سیستم ځکه ماغزه مو دوه نیمه کورې لري چپه کوره چې کلماتو پورې اړونده او په هغې د هستۍ حقایق درک کوو او ښي نیم کوره د مغز چې خلاقیت الهامات او اړیکو پورې اړه لري او دریمه هماغه پینی برخه ده چې دواړه وصل کوي. له ټولو اول دا چې موږ د مغز نه کمه ګټه اخلو چې دا خپله یوه پوښتنه جوړوي بل کوم کار چې دا سیستم یې کوي هغوی د مغز له چپ لوري زندان نه ستاسو اداره کولو کې ګټه اخلي. د زده کړې سیستم دا کار د اطلاعاتو ښوونځي او پوهنتون په واسطه ستاسو د مغزو له چپې کورې سره کوي او بیا تاسو نه د ازموینې پر وخت غواړي چې هغه ټول اطلاعات ورته ووایاست او په کوم څه چې تاسو باور لرئ هغه به د امتحان ورقه کې لیکئ او که دا د هغوی خوښ شوه کامیابه یاست. هر چا چې دا اطلاعات د مغز په ښي کوره کې تحلیل کړه پرې یې ښوده او په اړه یې پوښتنه وکړه او دا تحلیل یې ازموینه کې ولیکه نو داسې خلک پکې د اخلالګر په نوم پیژندل کیږي. کوم څه چې کیږي دا چې غواړي ډاکټر شئ یا په عجیب شکل سیاستمدار یا ژورنالست شئ داسې څوک چې صنایعو کې کار کوي یا ټول هغه څه چې سیستم یې کنټرول کوي. مسلکی خلک وکیلان یعنی هره برخه چې وي تاسو مو باید ځواني داسې تیره کوئ چې تل مو دا اطلاعات په چپ مغز کې ځای پر ځای کړي وي او هغه مو بیرته په ازموینه کې لیکلي وي. که غواړئ چې ښوونکي شئ باید دا پروسه تیره کوئ. بیا تاسو دارالمعلمین ته هم لیږي هغه ځای چې تاسو ښایي دا شیان نورو ته څنګه ورزده کوئ. بیا تاسو خپلو ماشومانو سره هم دا کار کوئ. ټول سیستم د چپ مغز زندانیانو لخوا اداره کیږي. که چیرته د مکتب سیستم ته پام وکئ هغه څه چې د مغزو له دې سیستم سره ښکاره کیږي مثلا خپل ځان شکل اوسیدل هغه تل د چپ مغز درسي برنامو سره مخ په کمیدو کیږي. دا په سیستماتیک شکل داسې جوړ دي او زه تل باید خلکو ته دا ووایم دا د هغه خلکو په سطحه چې ظاهرا سیستم اداره کوي سیستماتیک نه دي
بلکې سیستم له تیارې ډکې سطحه کې طراحي کیږي، هغه ځای چې د ټولو اهدافو منشا ده او هغوی پوهیږي چې څه کوي. هو، ټاکنو کې چې څه کیږي دا چې ټولنه کې یو ځای پیدا کړي نو باید د سیستم ټولو وړاندیزونو ته لبیک ووایي. همداسې ده، د زده کړې سیستم په دې تمرکز نه کوي چې زده کوونکو ته علم ورزده کړي، بلکې 3 نقطې چې سیستم ته اړینې دي پرې تمرکز کوي. اول، هغوی ستاسو په حافظې کار کوي، ستاسو په هوش نه. تاسو مجبوره کوي هغه مضامین حفظ کوي چې له مخې یې طراحي شوي دي. د دې لپاره نه چې تاسو کوم څه زده کوئ، بلکې غواړي ستاسو مغزه په مهمو شیانو له تمرکز کولو نه لرې کړي. هغوی مو استعداد نه ازمایي، هغوی ستاسو حافظه ازمایي. دوم، له مخکې طراحي شوي مضامین ډېر کم په اخلاقي او دینی مسایلو بحث کوي او ډیری تمرکز یې له خدای نه انکار او د بېدینۍ په رواجولو وي. که چیرته تاسو ته له کوچنیوالي تر بلوغه همیشه دروغ وویل شي، نو تاسو به هغه دروغ د مطلقه حقیقت په توګه وپیژنئ او ډیره سخته ده چې په بل شکل بیا فکر وکئ. او په خواشینۍ سره کورنۍ دومره وخت نه لري چې له ماشومانو پوښتنه وکړي چې څه یې هره ورځ زده کړي. دریم، هغوی درته هماغومره علم درښایي چې یوازې پرې د ادارو او کارخانو کار مخته یوسئ، ځکه هغوی یوازې متي کارمندان غواړي چې سیستم فعاله وساتي. زه نه پوهیږم ستاسو معلومات څومره د سفلیس ټسټ د مطالعې په اړه دي او څومره خبر یاست. هغه مطالعه چې پکې د دې هیواد فیزیکدانانو سفلیس د افریقایي امریکایانو په بدن کې ترزیق که چې د وخت په تیریدو یې اغیزې وګوري. مشهوره مطالعه، خو موږ دې وروستیو کې پوه شو چې هغوی دا کار یوازې په MCCP کې نه بلکې ګواتامالا کې هم ترسره کړی. هغوی په کال 1940 کې په مرکزي امریکا کې د خلکو په بدن کې سفلیس، گانوریا او نور امراض ترزیق کول تر څو د دې امراضو اغیزه په خلکو باندې وویني. دا هغه علماو چې د امریکا تر ټولو سترو پوهنتونونو ټولنې ته ورسپارلي وه، هغه پوهنتونونه چې داسې خلک یې تربیه کړه چې ستاسو ټولو کورونه یې وران او غلا کړه، همدا خلک وه. دا د امریکایي پوهنتونونو حاصل دی. او تر څو چې دې حقیقت ته ونه رسیږو، که خلکو ته معنا او موخه ونه ښیو، نو تاسو بلاګانې رامنځته کوئ، د تمدن په نوم یو مرض رامنځته کوئ. دا کار تاسو سره کیږي کله چې زده کړه له روحانیت جلا کوئ او تر څو چې موږ د رښتینې زده کړې ریښې بیرته په پښو ونه دروو. او که د زده کړې او علم معنا او موخه برقراره نکو، نو وبه وینو چې له دې به بدتره حالت راشي. اوس مسلمانان ښه فرصت لري، ځکه موږ هغه خلک یو چې پرته ځان ته له فکر کولو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره کار کوو. ځکه هغه وفرمایل د قیامت یوه علامه دا ده چې خلک به علم د الله له رضا نه غیر بل څه لپاره زده کوي. زده کړه د پیسو پیدا کولو لپاره نه وه، بلکې دې لپاره وه چې ښه انسان واوسئ. علم زده کول د الله د رضا لپاره وه. د نورو برخو په تمه اوسئ. زده کړه فرض ده، اما د زده کړې په نوم نوکر کېدو ته پام کوئ.